د سلام په وړاندې کولو سره پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له مسکو څخه کابل ته رسېدلی دی. خلیلزاد به د حکومتي او سیاسي مشرانو سره د لیدنو کتنو په موخه څو ورځې په کابل کې پاتې شي. ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د اقرب په 23 نیټه اعلان شي. ټاکنو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د یاد کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایلې به د لړم میاشتې په 23 نیټه اعلان کړي. هغې زیاته کړې ده دوی دا پریکړه د چا د فشار له امله نه بلکې د ټاکنو پایلو کې د روڼوالي پر بنسټ کړې ده. د عبدالله او ډاکټر خلیلزاد تر مابین لیدنه د بین الافغاني خبرو پیل لپاره پر اوربند ټینګار شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس عبدالله سره لیده او کاته کړي. له اجرایي ریاسته په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې چې د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال لیزا کورټیس او په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم ګډون درلود. دواړو لوریو تلفاتي سولې ته د رسېدو پر څرنګوالي او دغه راز پر تیرو ولسمشریزو ټاکنو خبرې اترې کړې دي. سوداګرۍ خونه وایي په 10 ورځو کې 300 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوي دي. د هېواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له چین سره د هوایي دهلیز تر پرانیستل کېدو وروسته دغه هېواد ته د جلغوزیو صادرات ډیر شوي دي. د یادې خونې د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ویلي په تیرو شاوخوا 10 ورځو کې تر 300 ټنو ډیر جلغوزي چین هېواد ته صادر شوي دي. پخواني ولسمشر حمید کرزي د نوموړي پخواني مرستیال یونس قانوني او محمد محقق په ګډون یو شمېر نورو سیاسي مشرانو نن د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ له مرستیال لیزا کورټیس سره لیده کاته کړي. د کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په یاده ناسته کې چې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون درلود. دواړو لوري پر سرتاسري سولې او اوربند مذاکراتو خبرې اترې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په رسنیو کې دا خبره ډیره ګرمه سوې وه چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې وژل شوی دی. وروستی خبر هم د سپورټ له نړۍ څخه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د هند په لوري روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان به د نومبر په 9 د ویسټ انډیز په مقابل کې ولوبیږي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.